سمنګانی اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. سلام، ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. په افغانستان کې د ښځو د حجاب په اړه د صنعتي هیوادونو د مخالفت په غبرګون کې د اسلامي امارت سرپرست حکومت وایي د نړۍ سترو هیوادونو باید په کورنیو چارو کې د بې بنسټه اندېښنو د مطرح کولو پر ځای د افغانستان اصلي مسایل چې بندیزونه او محدودیتونه پکې شامل دي رسیدګي وکړي. د اسلامي امارت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سترو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ټولو د کارو او زده کړو زمینه برابره شي. نوموړي ویلي چې د نړۍ قدرتمندو هیوادونو د افغانستان د کورنیو مسایلو پر ځای اصلي مسایلو ته رسیدنه وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.